ملګرو تاسو نن سبا د سوشل میډیا ګورئ چې هر سړی په مولا پسې خبرې کوي. نو ملګرو د شاعر صاحب ول ډېر ښکلی جواب ورکړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټول به د ژوند په مزو کې حمزه ملنګ یم. ملګرو تاسو نن سبا د سوشل میډیا ګورئ چې دا ټول خلک په علماو پسې خبرې کوي. نو کله فضل الرحمن پسې خبرې کوي، کله یو مولا پسې خبرې کوي. نو ملګرو د شاعر صاحب ول په خپل شاعرانه انداز کې ډېر ښکلی جواب ورکړی دی. نو ملګرو دا ویډیو را سره وګورئ، بیا را سره په یو څو خبرې کوم. دا نظم ځینې شاعرانو ته ډالۍ دی. د نظم عنوان دی غندنه. ای د مرتدي او خیرنې عقیدې وګړو، ای د مرتدي او خیرنې عقیدې وګړو، د بودکدې وګړو، ای د میکدې وګړو، تاسو لګیاي په مولا پسې بدرد وایې، تاسو وارث د انبیا پسې بدرد وایې، تاسو را پاسې جهادونو ته فساد وایې، هم مجاهد ته ګیرور وایې جلاد وایې. مننه. تاسو را پاسې جهادونو ته فساد وایې، هم مجاهد ته ګیرور وایې جلاد وایې. تاسو دا لوی لوی عذابونه هم یو ټوکه ګڼئ، تاسو برزخ او دوزخونه هم یو ټوکه ګڼئ. تاسو د دین په سپکاوي پسې قیسې هم کوئ، چې قلم پورته کړئ نو بیا خدای نه ګیلې هم کوئ. تاسو د خدای پښتونولۍ هم د شکونو ښکار یې، ځکه چې تاسو د ملحد سوچونو ښکار یې. ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب منبر نه غوره ګڼئ. ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب منبر نه غوره ګڼئ. تاسو په شعر کې چې مولا ته شرابي ووایې، ځان ته صوفي ووایې، ځان ته فلسفي ووایې، په دې کفري لیکونو خو بیخه درکوي. څونه پوهان دي چې لقب د فلسفي درکوي، خو مونږ پوهه دا په هیڅ یو طریقه نه منو. ستاسو ګستاخه مذبذبه فلسفه نه منو، ځکه خو مونږ څو کسانو اراده کړې ده ستاسو خلاف مو دا اټله فیصله کړې ده. مننه. ځکه چې ستاسو هیڅ یو دین نشته، مذهب نشته دی، ستاسو د دې ډول لیکونو څه مطلب نشته دی. ځکه همونږ څو کسانو اراده کړې ده ستاسو خلاف مو دا اټله فیصله کړې ده چې دا بربنډه نظریه درله بیخي ختموو، دغه مرتده عقیده درله بیخي ختموو. د دې نه پس په هر یو حال به مو غندنه کوو، د دې ګستاخ فکر او خیال به مو غندنه کوو. رانه به نور سپکاوي هیڅکله د دین نه کوئ، رانه به نور د مدرسې جومات توهین نه کوئ، رانه به نور په منبر پسې خندا نه کوي، رانه غندنه دینه پس په د مولا نه کوي، رانه به نور په منبر پسې خندا نه کوي، رانه غندنه دینه پس په د مولا نه کوي. ملګرو تاسو د ملګري دا شاعري واورېده، په مولا پسې چې څوک خبرې کوي هغوی ته خاص ډالۍ کړې ده. نو ملګرو دا ویډیو ورسره زیات نه زیات شیر کوي، او دا کم خلک چې په مولیانو پسې خبرې کوي خدای دې دوی تباه او برباد کړي. په فضل الرحمن پسې هم دا خلک خبرې کوي، خدای دې دوی جهنم ځای کړي. ملګرو زه ورته یو شعر ډالۍ کوم چې په مولا پسې بد مه وایه ګونګی به شي قسم دی، په مولا پسې بد مه وایه ګونګی به شي قسم دی، د دوی سره په خوا کې کښېنه نو سړی به شي قسم دی. ملګرو دا ویډیو ورسره زیات نه زیات شیر کوي، زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کوي. را روانه ویډیو کې به ملاویږو، د هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ. خدای په امان.